وایي کله چې حضرت موسی علیه السلام په سینا کې کوه طور ته ورسید نو الله جل جلاله ته یې په خطاب کې وویل ارینی یعنی غواړم ودې ګورم. ځواب راغی چې لن ترانی یعنی هیڅکله به مې ونه ګورې. اوس موږ درې مختلف شاعران لرو چې درې مختلف فکرونه او نظرونه لري. شاعر سعدي شیرازي و چې عاقلانه نظر او فکر یې درلود. هغه په دې اړه وایي چو رسی به طور سینا ارنی مگو و بگذر که نیرزد این تمنا به جواب لن ترانی. دوهم شاعر حافظ شیرازي و چې لږ عاشقانه فکر یې درلود. هغه په دې اړه داسې وایي چو رسی به طور سینا آرنی بگو و بگذر تو صدای دوست بشنو نی جواب لن ترانی. خو دریم شاعر او لوی عالم مولانا جلال الدین بلخي و چې د خدای جل جلاله لوی عاشق او عارفانه نظر یې درلود. هغه په دې اړه داسې وایي ارینی کسی بگوید که تو را ندیده باشد تو که با منی همیشه چه ترا چه لن ترانی. ماشاءالله.